السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای موږ او تاسې د عام کسر بدلول په اشار کسر ته رسیدلی یو. انشاءالله په نننۍ برنامه کې به موږ تاسې له همدې موضوع سره اشنا شو. د عام کسر بدلول په اشار کسر باندې د یو کسر صورت په مخرج باندې وشو او اشري اعداد یعنی اشري کسر لاسته راځي. په دې ډول دقت کوئ د یو کسر صورت په مخرج باندې وشو او اشري کسر لاسته راځي. اشري کسر لاسته راځي. کله چې موږ او تاسې اشري کسر پیدا کړو، اشري کسر کې دوه ډول اعداد لاسته راځي، یا به محدود وي او یا به نامحدود وي. اشري کسر کې دوه ډول اعداد لاسته راځي، یا به محدود وي او یا به نامحدود وي. یعنی هغه عادت چې پرله پسې تکراري نه وي محدود بلل کېږي، هغه عادت چې پرله پسې تکراري وي هغې ته نامحدود ویل کېږي، چې دا مو په تېره برنامو کې زده کړي وو. دا هم په یاد در سره ولرئ که چیرې عادت صحیح برخه ولرله، یعنی یو کسر صحیح عدد برخې درلودونکی و، نو لومړی باید همه برخه غیر واجب کړلی شي. یادونه به یې ولیکو که چیرې عدد صحیح عدد برخه ولرله، صحیح عدد برخه ولرله یا صحیح عدد شتون درلودلو، صحیح عدد شتون درلودلو، لومړی باید همدغه صحیح عدد غیر واجب کړلی شي. لومړی باید همدغه صحیح عدد غیر واجب کړلی شي. موږ او تاسې له غیر واجب کولو سره په تیرو برنامو کې اشنا شوي وو او دلته بیا هم تکراریږي. په دې ډول دقت وکئ مسایلو ته یې که چیرې ولرو 3/2 دا یو عام کسر ده. موږ او تاسو ته وایي چې دا په اشري کسر تبدیل کړئ. څه ډول یې تبدیلوو؟ صورت په مخرج باندې ویشو. په دې ډول دقت کوئ صورت په مخرج باندې ویشو. 3/2 باندې نه ویشل کېږي. د تقسیم په عملیه کې مو زده کړی و. موږ او تاسې باید داسې عادات په دوو کې ضرب کړو تر څو له دې سره مساوي یا له دې سره نږدې، خو باید له دې څخه زیات نه شي. عدد یو ده. یو ضرب 2 کېږي. 3 څخه چې 2 تفریق کړو یو بکی پاتې کېږي. 1/2 نه ویشل کېږي، یو 0 اضافه کوو او په مقابل کې یو اشاریه دلته راځي. 2 ضرب 5 لس کېږي. لس منفي لس 0. کله چې موږ او تاسې 3/2 باندې ویشل یو عدد لاسته راغلو چې عبارت ده له 1.5 څخه، نو موږ ویلي وو چې دوه ډوله عدد به لاسته راځي، یا به محدود وي یا به نامحدوده وي. کوم عدد چې لاسته راغلو دا محدود عدد ده. یو بل مثال ته دقت وکړئ. وایي که چیرې موږ تاسې ته یو کسر په دې ډول راکړل شوی چې 1/9 وویشئ. دا څه ډول ویشل کېږي؟ دقت کوئ. یو اشري کسر باندې تبدیلوو. 9/1 باندې باید لومړی تقسیم شي. 9/1 باندې باید لومړی تقسیم شي. 1/9 باندې نه تقسیمیږي.
باید موږ او تاسې دلته یو اشاریه یوسو. اوه پر یو پر او باندې اوه پر یو باندې نه یو پر او باندې نه ویشل کېږي. دلته صفر اضافه کوو په مقابل کې دلته اشاریه لاسته راځي. که چیرې دوو کې ضرب کو زیاتېږي که یو کې ضرب کو صحیح کېږي. یو ضرب اوه اوه که څه هم کم د اوه له لسو څخه کوم بل عدد شتون نه لري تر څو چې ضرب کو لسو ته نږدې شي. لسو نه چې اوه ته پرېږدو درې باقي پاتې کېږي. درې بیا هم د ویش وړ نه دي. دلته یو صفر اضافه کېږي 30. درې ضرب اوه یوویشت کېږي او څلور ضرب اوه زیاتېږي 28 کېږي. څلور ضرب اوه 28 کېږي. 30 منفي 28 دوه باقي پاتې کېږي. دوه نه ویشل کېږي یو صفر اضافه کوو. دوه ضرب اوه 14 کېږي او درې ضرب اوه یوویشت کېږي زیاتېږي. 14 شل منفي 14 شپږ باقي پاتې کېږي او دا نور هم تکراریږي. موږ ته لاسته راغلی جواب عبارت دلې یو 0.142 څخه یعنې څه ډول اعداد لاسته راغلو؟ نامحدود اعداد پرله پسې تکراري اعداد لاسته راغلو. یو بل مثال ته دقت کوئ. که چیرې یو عدد راکړل شوی په دې ډول چې 14 پر 3 باندې وویشئ یا بل عدد 1 پر 2 باندې وویشئ یعنې د دې قیمت لاسته راوړئ. 1 پر 2 باندې ویشو 1 پر 2 نه ویشل کېږي. دلته صفر او په مقابل کې خارجي قسمت ته اشاریه ځي. 2 ضرب 5 لس کېږي. لس منفي لس صفر کېږي یعنې جواب دا 0.5 یو محدود اشاري اعداد لاسته راغللو. که چیرې بل مثال ته دقت وکړو په دې ډول 2 وای پر 11 باندې وویشئ 2 پر 11 باندې وویشئ. دقت کوئ. دوا پر 11 باندې باید لومړی تقسیم کو په دې ډول. 2 پر 11 نه ویشل کېږي. موږ او تاسې باید دلته یو صفر او په مقابل کې اشاریه خارجي قسمت ته یوسو. که چیرې دوو کې ضرب کو زیاتېږي که یو کې ضرب کو له 11 سره مساوي کېږي. 0 منفي 11 مساوي کېږي له 9 سره. انا بیا هم نه ویشل کېږي په 11 باندې. باید موږ او تاسې دقت کوئ. بالکل هم صحیح ده. انا بیا هم نه ویشل کېږي یو صفر دلته راوړو. که چیرې اتو کې ضرب کو اتو کې مساوي وشي له اتیاو سره ځکه یو ضرب اته ضرب یو بیا هم اته کېږي. 90 منفي اتاتیا له 2 سره مساوي کېږي. بیا هم دلته یو صفر راځي او دلته به ضربو له 11 سره مساوي کېږي. که تفریق کو نو لاسته راغلی عدد به له 9 څخه عبارت وي. بیا هم یو صفر اضافه کېږي. اته به ضربو اتاتیا کېږي. بیا هم له 2 سره مساوي کېږي. یعنې پرله پسې که ضرب شي همدا قیمت تکراریږي. څه ډول عدد لاسته راغلو؟ دقت کوئ. نامحدود هدا
په نامحدود کې متولی اعداد ده. تکراری برخه یو له بل سره مساوي ده. داسې لیکو 0.18 متولی ځواب ده. انشاءالله یو څه اندازابو تاسې له دې سره اشنا شوي وای. په دې کې دا هم په یاد در سره ولرئ که چیرې یو عدد په ارانو باندې ویشل شوی وي څه ډول قیمت لاسته راځي. دقت کوئ دا په دې معنا که چیرې یو پر انو باندې ویشل شوی نو ځواب د 0.1 متولی 0.1 متولی او که چیرې 2 پر 9 باندې ویشل شوی جواب د 0.2 متولی. که چیرې 3 پر 9 باندې ویشل شوی جواب کې 0.3 متولی. فقط دومره اضافه که 1 پر 9 باندې 2 پر 9 باندې 3 پر 9 باندې 4 5 حتی تر 9 پوری که عدد پر 9 باندې ویشل شوی جواب وي 0.1 همه عدد چې په صورت کې لیکل شوی متولی. یعنی دا چې په یاد در سره ولرئ له عملیې صاحبې بهر ستاسو په ذهن کې سوي شي لکه 4 پر 9 جواب کې 0.4 متولی. 5 پر 9 جواب ده 0.5 متولی. 6 پر 9 0.8 متولی. همداسې او 8 کولی کو همدای جواب لاسته راځي. او پر 9 0.8 متولی کېږي. 8 پر 9 جواب کېږي 0.8 متولی. دقت کوئ یو سوال په دې کې حلوو د ثبوت په ډول که چیرې راکړل شوی موږ او تاسو ته چې 2 پر 9 یو عام کسر ده په اشار کسر باندې تبدیل کړئ. 2 باید پر 9 باندې وویشو. 2 باید پر 9 باندې وویشو. 2 پر 9 نه ویشل کېږي دلته یې 0 لیکو په مقابل کې مخرج ته اشاریه ځي. 2 ضرب 9 18 کېږي. 0 منفي 18 بیا هم 2 کېږي. 2 نه ویشل کېږي 0 اضافه کوو بیا هم 2 ضرب 9 18 کېږي. 0 منفي 18 له 2 سره مساوي کېږي. بیا هم 2 نه ویشل کېږي یو 0 اضافه کوو بیا هم 18 کېږي. که تفریق کو بیا هم 2 لاسته راځي. یعنی پرلپسې ډول تکراریږي. پرلپسې ډول تکراریږي. هغه هم مساوي اعداد. نو لیکلی شو چې جواب ده 0.2 متولی. لکه څه ډول مو چې دلته لیکلی و. که چیرې یو بل مثال کې حل کو دقت کوئ هغه هم په دې ډول تکراریږي. 3 پر 9 یو اشاری عام کسر ده وایي چې تاسو په اشاري اعداد یا اشاري کسر باندې تبدیل کړئ. باید صورت په مخرج باندې وشو. 3 تقسیم کو پر 9 باندې 3 نه ویشل کېږي دلته 0 او په مقابل کې خارجي قسمت ته اشاریه ځي. 3 ضرب 9 اوویش کېږي. 3 ضرب 9 اوویش کېږي. 10 منفي اوویش 3 کېږي. بیا هم 3 نه ویشل کېږي یو 0 اضافه کوو بیا هم 3 ضرب 9 اوویش کېږي. او که چیرې مخکې لاړ شو بیا هم په همدې ډول پرلپسې تکراریږي. یعنی جواب کېږي 0.3 متولی. انشاءالله تاسو به د عام کسر بدلول په
په اشار کسر باندې زده کړي وي. په راتلونکي برنامه کې به موږ او تاسې محدود اشار کسر بدلول په عام کسر سره انشاءالله اشنا کیږو. او په دې کې ما یو تمرین یو فعالیت می برابر کړی ده، هغه باندې به انشاءالله تاسې کار کوئ. د اخر برنامه کې درته اچومه انشاءالله چې تاسو به یو څه اندازه د عام کسر بدلول په اشار کسر سره اشنا شوي وای. او په دې کې ما درته یو فعالیت برابر کړی ده، انشاءالله به هم په راتلونکو برنامو کې درته اچومه چې به د محدود اشار کسر په عام کسر متولی کسر بدلولو په دې برنامه کې انشاءالله درته لیکمه. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.